عبدالله داسې څه وکړل چې د عبدالله خپله پلویانو هم د عبدالله نه زړه موړ شو. عبدالله په ټاکنو کې تر ناکامېدو وروسته غواړي د پاکستان او ایراني چارواکو ته ځان نږدې کړي او د دې کار لپاره نوموړی هر ډول چارې ترسره کولی شي، حتی د ملي ارزښتونو پایمالولو ته هم چمتو دی، خو چې د پاکستان او ایران چارواکو باور لاسته راوړي. پخوانی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په یو ټویټ کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان نه مننه کړې چې د ده پر وینا په قندهار کې د چمن سرحد بیرته خلاص کړ، چې په دې سخت حالت کې افغانستان د نوموړي د دې کار مننه او قدرداني کوي. د عبدالله یاد ټویټ په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼ شمېر افغانانو لخوا رشخند شو او پر هغه توندې نیوکې وشوې، ځکه چې نوموړی په ټویټ کې د چمن د کرښې پر ځای د چمن سرحد لیکلی دی، چې دا د دې معنا ورکوي چې چمن له پاکستان سره د افغانستان سرحد دی، نه یوه کرښه. په ټولنیزو رسنیو کې په عبدالله توندې نیوکې کیږي او لیکل کیږي چې هغه ملي ګټو او د افغانستان خاورې ته وفادار نه دی او که وس یې ورسي نو له پاکستان سره به د ډیورنډ کرښه هم په رسمیت باندې وپیژني. په دغه کړنې سره عبدالله د چمن کرښې ته سرحد او بارډر ویلی دی، نو ځکه خپله پلویانو هم ورنه خوابدي شول او دا یې واضح پرېښود.